مدرسې د شاګردونو قرآن کریمي نه دي او دغه کتابونه دي. پاکستاني پوځي رژیم د وړ مشپې هوایي بریدونو له امله چې ګڼو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د میدان وردګو ولایت د سیاسي چارو کارپوهان دا ډول بریدونه او د هوایي حریم نقض جنګي جرم بولي. زیاتوي چې دا به د یاد پوځي رژیم لپاره بدې پایلې ولري. پاکستان په دې وروستیو کې مونږ تاسو وینو چې خپلې ناکامۍ د خپلې سیمې ناکامۍ یا د حکومت ناکامۍ اختلافات تاسو ته په تاریخ کې معلوم ده په افغانستان باندې اچي. دوی په افغانستان باندې تیر شپه ناوخته د شپې بمبارد وکړ چې ټولې نړۍ ولې چې په هغې کې ښځې ماشومان او سپینګري شامل وو. دوی هغه هیڅ نړیوال څه په نظر کې ونه نیول، په ډیره بې شرمۍ باندې په ملکیانو باندې بمبارد وکړ او دا یو جنگي جنایت ده. باید د نړیواله ټولنه او هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي باید دا په دقیق بېطرفه ډول باندې وڅېړي. دغه وحشیانه بریدونه دوی چې کوي، دوی د لړ چې په خپل وطن کې د خپل امن راولي او د عامیانه اصطلاح باندې د خپل بام واوري په نور نه راچي، د دې پایلې به ګوره ځکه ډېرې بدې به افغانان د نظمي هغه قوم هغه ملت چې ازمیل سوی هغه باید بیا ونه ازمیل شي. د چارو کارپوهان وایي پاکستاني پوځي رژیم دا ډول کړنې د خپلو داخلي ستونزو د پټولو په موخه ترسره کوي او زیاتوي چې ټول هیوادوال د هیواد څخه د دفاع په موخه د خپلو مجاهدینو ترڅنګ ولاړ دي. د امارت اسلامي له خوا نه د روژې مبارکې میاشتې په برکت او د دې په احترام په خاطر باندې 3 نفره پاکستانی پوځیان چې په جګړه کې نیول شوي د امارت اسلامي له خوا نه د حسن نیت په خاطر او د ښه ګاونډیتوب په خاطر دوی ته ورخوښې کړل. اما دوی تېره شپه یو ناوړه عمل اجرا کړی ده چې په پکتیکا او په ننګرهار ولایت کې په ملکي کسانو باندې بریدونه شوي دي او دغسې کړنې راتلونکي ناوړې پایلې لري په اقتصاد باندې او په نړیواله کچه باندې هم ډېر غبرګونونه راپارولي دي. د دغه ولایت د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان پوځي رژیم یو ترهګریز حیثیت غوره کړی. دا ډول کړنې به په نړیوال سټیج د دوی لپاره په اقتصادي او سیاسي لحاظ ډېرې منفي اغیزې ولري.